بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د نقیب الله کلزی لخوا نیکی هیلې ښېچارې سلامونه او احترامونه قبول کړي. دا د زما پښتو یوټیوب چینل په دا کې زه پر مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوم، خاص کر پر هغه افغانانو، پر هغه پښتنو چې هغه په تاریخ کې منفي کردار ادا کړي، ډریکولایي کردار، ابلیسي کردار، میر جعفر میر صادق وي، کوم اتل ورته وایي، لیکن اصل کې دی چې دی زیرو او ظالم وي او د پښتون قوم ته دوکه ورکړي. نن به هم زه په یو دا رقم ابلیسي کردار باندې غږیږم چې هغه د افغانانو ډیر سخت خلاف دی. د دې نوم دی مسټر انوار الله کاکړ. خلک وده د کاکړ وایي، لیکن د کاکړ قوم چې دی هغه شرمولی دی. دا ابلیسي کردار څوک دی؟ څنګه د افغانانو خلاف سو، څنګه د عمران خان خلاف ولو چې محسن ولو دی راپورته کوي، سیاست ورزده کوي، لاره لیکه ښکاره کړله، د هغه عمران خان ته دوکه ورکړله. افغانانو پر ده باندې احسان کړی ولو، د افغانانو پر پاسپورټ کاغذات پر مبینه طور په یوکې کې، په لندن کې تعلیم او روزګار چې دی هغه ځان ته پیدا کړی ولو، لیکن چې کله په اقتدار کې رالی د هغه افغانانو سره چې دی هغه یې دوکه وکړله. نو دغه ابلیسي کردار دا مسټر بیم د کلاسي پلا د بلوچستان ایالت د کان میترزی مسلم باغ اوسیدونکی دی. دا څنګه د تور ګوټو غلام جوړ سلو، څنګه د پکښنیوالي د تور ګوټ چې دی هغه غلامي کوله، بیا چې دی کله لوی سلو او دلته نگران وزیر اعظم جوړ سلو، هم هغه خوی پکښي و، هغه چمچګیري پکښي وله. دته باید چې د چمچګیري یا یو غټ ایوارډ ورکول سی، ستاره امتیاز، ستاره جرأت و تمغه جرأت نه بلکې تمغه خوش آمد. نو پر دا باندې به نن مجلس کوو، خو د دې څه مخکې تاسو ته دا ووایم چې زه لږ په سفر کې ولم، لہذا ویډیو اپډیټ کېدله نه، د هغه دپاره معذرت غواړم، خو انشاءالله د دې بعد به مسلسل زما حاضرې ستاسو په چوپړ کې کېږي. پر دا ویډیو باندې به نور مجلس کوو، پر د انوار الله کاکړ باندې، خو د هغه څه مخکې ما یو ویډیو کړی وله اشرف غني باندې. اشرف غني څنګه یو کردار ولو، خلکو څنګه کمنټونه پر ورکولو، څنګه د زما ویډیو یې خوښه کړله، پر دا باندې به زه یې ورا څو کمنټونه ووایم. نو دلته دا ډېر کمنټونه راغلي دي، په دا کې یو څو کمنټو کې فن ټایم وایي مبارک دې ستا چینل مونیټایز سلو. یو جان مننه. عبدالدردان بیا وایي ما خو ته یو موړ سړی ګڼلی، ستا ته د پیسو د ډالرو د مونیټایزیشن څه ضرورت دی؟ وروره کله چې د زما مونیټایزیشن مکمل سي او په اول کست کې د 10 ډالر ما ته راورسیږي، زما در لاسه راورسیږي، نو زه کول کوم چې دا زما آمدن به په دا ډالر باندې زه به همیشه سکولو ته، مدرسو ته، طالبانو ته، علما ته دا ګفټ کوم. زما دا پیسې نه دي په کار، دا تاسو چې دا زما چینل خوښوي، بس دا زما مینه، دا ستاسو مینه د زما دپاره ډېره ده. دا پیسې خو به زه انشاءالله تعالی کله ما ته میلاو سي دا ډالر، نو دا به زه مدرسو ته، طالبانو ته ګفټ کوم که خدای کول. هغه ویډیو به بیا تاسو وګورئ. نو د ما سره تعاون کوئ، دا دی لکه د اسلام او د مدرسو سره چې تاسو تعاون کوئ. جمعه خان وایي پر پالې خان باندې هم یو ویډیو جوړه کړه، انشاءالله په آینده کې زما دا پروګرام سته، خو اوس نه. زیډ کې ان وایي چې په پاکستان کې په پښتنو باندې ظلم کیږي، نو ته ولې دا نه بیانې؟ وروره په پاکستان کې نه، په هر ځای کې په پښتنو باندې ظلم کیږي، د غندنې وړ دی، او هر سړی دا غواړي چې یاره د پښتون ترقي وکړي. نو زه هم دغه غواړم چې پښتون پرمختګ وکړي، خو ظالمان په موږ پسې دي، تور ګوټو الله په موږ پسې دي نه. عبدالقادر صاحب وایي دا دغه چې دی اشرف غني دا ولس مشر نه دی، دا ولس مشر دی، نه ولس یعنی 17. نو زه بیا هم دا به ولس نیم مشر یې نه. ستاسو یو جان مننه. مولوي عبدالله حکیم صاحب وایي کاشکې تا ژیره پرې شوه، دا به ډېر ښه ولو. یو جان مننه. دا شی پیرزوني که خدای کول، دا زما وګوره، زه چې کله ایډیټر وم په اخبار کې، دا تقریبا یو 5-6 کاله مخکې، نو دا د ما ژیره پرې شوله.
بیا ورور د مشرف دور رالی سختي سوله دا واغه دی نه روشن خیالي سوله د طالبانو د دې خلاف د اسامه بن لادن خلاف اپریشنان شروع سوله موږ هم پکې ګډ سولو ورور د دې ظلم موږ هم شکار سولو نه. ګل احمد احمدي وایي پاکستان کې ظلم شروع دی بالکل ظلم شروع دی. سین ادم وایي چې دا د کمیونست او د ظالم حکومت خلاف چې دی هغه جهاد چې وسلو جهادیانو چې دی دا ټول کسان چې دی د افغانستان څخه وشړل او نو په هغه کې ظاهره د اشرف غنی هم پکښې ولو نه. ادریس احمد وایي ستا ویډیو ماته ډېر خوند راکوي خو لږ زغر د اپډیټ کوه که خدای کول انشاءالله تعالی. محمد شفیع ترین وایي زه د هندوستان څخه غږېږم ستا ویډیو ماته ډېر ښه خوند راکوي. بھائی محمد شفیع ترین ته په هندوستان انډیا بھارت کې ته چشکې مطلب ترینان هلته هم ورسېدلو شاباس یار. معاذ الله خان وایي هر هفته باید چې ویډیو جوړه سي انشاءالله تعالی. زه پر روان شپو کې دا د ابلیسي کردارونه فی الحال ختم کوم بیا راځم کرنټ افیر لره که خدای کول. معاذ الله خان وایي معاذ الله خان خبره کوم درته وکړه هغه دام وایي چې دا ستا چینل داسې زورور چینل دی چې په دا پښتني علاقه کې خاص کر د بلوچستان ایالت په پښتني علاقه کې بیا دا رقم یو ښه چینل نه نو ستاسو د مینه او محبت ډېر شکریه. دغه رقم متصر بنگش دی ایچ آر دی طارق مسعود دی خان ولید دی نیاز محمد دی نیاز محمد یو جان مننه سیف الله یوسفی دی فاروق نواز دی عبدالخالق علی زاده وطن دوست دی خان اجاد دی ثناء الله عباس خان عبدالباری ناصری عبدالله جان شهباز گل 0100 دا 007 خو مې اورېدلی دا بیا څنګه نوم دی. مطیع الله جان اچکزی چمن یو جان مننه تشکر. ام نسیم دی هارون افغان دی بلال اچکزی دی غلام نبی دی بخاری اولڈ سپیر پارٹس دی خان جی دی ناصر خان دی اصغر عسکری دی سید هارون شریفی دی عبدالرازق دی محب الله کراچی څخه ډیره مننه محب الله. شاپور پوپل دی سکیپر دی او بیا بلیک کرنٹ دی ایم گائیڈ دی ډیجیټل میډیا اپشن محمد سید امین الله نور میډیا امیر افزا غلام ثانی سید مل هلمندی مرچوال محمد ایوب نیازی حضرت شاه فاروق اکړ 313 رحیم الله افغان هارون افغان ستاسو د ټولو د محبت د مینې د اخلاص یو جان مننه. راځو به نن پر انوار الله کاکړ چې دا څنګه یو منفي کردار ولو د کم ځاګي اوسېدونکي ولو پر دا باندې به مجلس کوو. یو فالتو وزیر اعظم یو بیکاره نالیدا بالکل چې دی هغه چاري چپټن مستر بیم ډرامه باز او دل پینک یو فالتو وزیر اعظم انوار الله کاکړ د پاکستان بلوچستان ایالت په کلاس پلا کان میترزی مسلم باغ کې پیدا سلو. د یو سرکپلار ولو یو سرکاري ملازم پټواری نائب تحصیلدار چې نوم یې و احتشام الله کاکړ لیکن دی چې دی په خپل پلار په نوم باندې چې دی هغه شرمېدی دردا اوسه پرې شرمېږي د پلار غ چاته نه ورښیي چې زما پلار پټواری و نائب تحصیلدار یو سرکاري ملازم یو نوکر ولو بلکې د نیکه ذکر و هر چاته کوي چې زما نیکه په ریاست کلا کې په بلوچستان په علاقه کې یو ډاکټر ولو یو معالج ولو زه خو هماغه کمپاوډر ولو ستا نیکه ستا په نیکه باندې دی په خپل نیکه باندې ډېر نازیږي او د پلار په تعارف باندې شرمیږي. ډېر د افسوس خبره ده دا سړی په 1971 کې پیدا سلو او چې کله دی د تعلیم خواته روان سلو او تعلیم کوي په دا کلی په شاوخوا علاقه کې بیا کوټ له دلته رالی دا د عیسایانو یو سکول دی سینټ فرانسیس په دا کې چې دی هغه تعلیم کوي نو د چې تعلیم کوي دلته په دا علاقه کې یو افغانی ولو د هغه ورسره شر سلو د ګوټونه راواخسلو په نالۍ کې تیس کلو. د هغه وخت څه دی د افغانانو څه نفرت کوي چې د ښایسته تور ګوټونه د سکولغه ولې افغان یو کوچنی یو بچی یو ځوان چې و هغه په خشم کې په جنګ کې هلته تیس کلو په کچره کې تیس کو په نالۍ کې تیس کلو. دی د دا تور ګوټو ډېر مینهوال و د کوچنیوالي څه بیا چې تی غټ سلو نو په تور ګوټو باندې چې دی هغه یې چمچه کوله دا زه بیا داسې په تېروله. دی ولاړ انګلستان ته هلته تعلیم کوي د تعلیم
نیمایي کې پرېښوي. جنرال مبین په خپل ویډیو کې ویلی دی چې دغه انوار الله کاکړ چې دی هغه د افغان پاسپورت باندې د افغان په کاغذات باندې چې دی هغه په انګلستان کې 8 کاله ژوند تیر کړي. هلته تعلیم په نیمایي پرېښوي. دا رقم په سکول کې هم د نیمایي پرېښوي. دا رقم په یونیورسټي کې هم تعلیم په نیمایي کې پرېښوي. خو بیا یو رقم په سپارش باندې الله لا یې وکړه وکړه یو رقم یې سوشالوجي وکړه. نو دلته په 1999 کې په مسلم لیگ کې دی داخل سلو یا چا داخل کی. د ثنا الله زیری چې کله وزیر اعلی و د بلوچستان نو دی چې د ترجمان جوړ سو لکه نیکه چې د بلوچستانو ترجمان ولو یا یو دغه ولو د څه دی نومې کمپاوډر ولو ریاست کلات کې دا رقم دی بیا هم د ثنا الله زیری ډیر ملګری سو. مطلب در پښتنو بلوچستان په همیشه خوش سوي دي والله علم. ان 259 کې د په الیکشن کې ودرېدی په چونډ کې لیکن بیلوله هر ځای دی ناکام وي. په 2014 کې د سیاست آغاز وکړي د اسټیبلیشمنټ سره ملګری سلو. بیا یو پارټي جوړه کړه چې هغه ته وایي باب مطلب پلار د پلار پارټي د فوجیانو پلار پارټي. نو دا رقم باب پارټي جوړه کړه په هغه کې لګیا ولو دا خلک ګرد د تور ګوټو والا د اسټیبلیشمنټ سره چې ملګري هغه ګرد سره دالته دا کچرې او ماتیاګۍ ګرد سره را جمع کولو او پارټي جوړه سوله او انتخابات وسلو او دوی وګټله حکومت یې جوړ کړي دی ترجمان جوړ سلو نه. بیا د سینټ ممبر هم جوړ کړي. مطلب ګرد عمر په ټیشو پیپر کې استعمال سلو ګرد عمر په چمچګیري کې استعمال سلو. مطلب که زه دا وایم چې د چمچګیري یو اعلی ایوارډ ودته ورکول سي دا به ډیر شي. ستاره خوش آمد ودته ورکول شوی. د 14 اگست 2023 ونیسي بیا در 4 مارچ 2024 پورې د اسټیبلیشمنټ په خوښه باندې نگران وزیر اعلی جوړ سلو. د په دغه حکومت کې داسې منفي کردار ادا کوي چې هغه به افغانان پښتانه همیشه یاد ساتي. دته به میر جعفر وایي دته به میر صادق وایي. دا د پښتنو هغه منفي کردار دی هغه ظالم کردار دی چې د افغانانو سره تل نفرت کړی دی. افغانانو پښتانه د خپل دشمن وپیژني چې دا د دوی دشمن ولو دا دومره ظالم ولو چې د په دور کې په خیبر پختونخوا کې په دای علاقو کې اپریشنان وسلو ډیر مسلمانان مجاهدین چې دی هغه شهیدان سلو. دا سړی چې دی د خپل حکومت کې چې د ته منډیټ ورکول سوی ولو چې دی به ښه الیکشن وکړي شفاف انتخابات وکړي د درغلي وکړه د دوکهبازي وکړه د داسې انتخابات وکړو چې د پی ټی آی چې د دې وطن د دې علاقې د ګردو غټ سیاسي جماعت ولو د عمران خان حکومت چې د عمران خان او د افغانانو ډیره سره لګیږي د پښتنو ډیره سره لګیږي. ابزت یې کست ورکوي ابدت یې جلسی ورکول دی چې و هغه د افغانانم خلاف او د عمران خانم خلاف حالانکه دواړه موسینان ول د افغانانو په پاسپورت په مبینه تور په انګلند کې ژوند تیر کړي او عمران خان ودته سیاست ورزده کوي پر مخ راولي او د عمران خان هر ځای چې بدی ولو عمران خان له دور تلی تصویران به ورسره اخلو او وخت به ورسره تیروي. موږ څه خبرو چې دا به دا رقم دښمنی ورسره وکړي. دا سړی د اسټیبلیشمنټ په خوښه باندې د افغانانو خلاف په خپل حکومت کې یو آرډر پاس کړي چې د ټول افغانان به د دې وطن څخه وځي. نو افغانان خو یو نړیوالو جنیوا کنونشن تحت دلته په پاکستان کې پناه راوړې وله د ریاست پاکستان کې پناه راوړې وله دا خو به د یو معاهدې تحت برته ځي په عزت او په احترام باندې. لیکن دا ظالم چې و هغه د افغانانو خلاف آرډر پاس کړي حالانکه نه یې ولاکه پنجابۍ پاس کړي نه شهباز شریف نه نواز شریف ولاکه پاس کړي نه په اسټیبلیشمنټ کې دومره زور ولو. همیشه اسټیبلیشمنټ چې دی خپل پښتون د خپل پښتون خلاف استعمال کړی دی. نو انوار الله کاکړ دا رقم د ټیشو پیپر استعمال کړي ولې افغانان وباسه آرډر یې پر وکړي
او بس د افغانانو باندې ظلم شروع سلو د کوره رایستل هلته ودرېږه دلته ودرېږه تلاشي وکړه په زوره ونیول کاروبار و شیان مانې ګرده دلته پاتې سول ګردو بغارې ولې چغارې ولې او د دې وطن څخه چې دی هغه یې پسې واخیستو په لکاو افغانان یې پسې واخیستلو حالانکې دلته زموږ په همسایګانو شاوخوا کې د موږ سره ښه ژوند تېروي عمران خان خو دا ویلي و چې هر افغانۍ چې په پاکستان کې پیدا سي زه به سټیزنشپ ورکوم تورخم او چمن بارډر به 24 घंटे د کاروبار دپاره خلاص لیکن د سټبلیشمنټ په خوښه باندې دغه ټټو پټو دغه مسټر بیم چارلي یې رامخته کړي او اډر یې په پاس کړي نو ده خو به خوندونه اخیستله ده خو پیسې درلودلې دولت یې درلودی مفت را روانو دی ولاکه د کونسلر چې دی هغه انتخابات وګټي چیرې دی وزیر اعظم جوړ سو لاټرۍ یې وختله نه نو دا رقم د پی ټی آی او د عمران خان خلاف یې دغه اقدامات وکړو او مهاجر چې دی پسې واخیستلو د مهاجر دشمني باندې افغان دشمني کې انوار الله کاکړ ای قومه همیشه یاد ساتئ په خپل حکومت کې دغه چې دی فارغ کېدی نو خپل ځان ته دوې ګاډۍ چې دی هغه یې ایشو کړې حالانکې دا د حق نه لري نه بس ولاړې نګران وزیر اعظم ولاړې رالی نه لیکن دوې ګاډۍ یې ایشو کړلې در دا اوس پورې ورسره دې جمع کړي نه دي د په وزیر اعظم شپ کې سکینډلان چې دی هغه د کرپشن غرالو خاص کر د غنم سکینډل خو بیخي زیات رالو چې بای په دې کې دونګه غلاوې سوي دي نه نو دا میر جعفر میر صادق کلو همیشه به د سیاسي کسانو سره ملاقات کوي هغه ته به ویل چې زما حمایت کوه زه دا کوم چمچګیري به د هر چا هغه کوله کله چې دی وزیر اعظم سو نو امریکې له ولاړې 12 ورځې سرکاري جهاز چې دی هغه یې بوتې او خپل بچیان یې ورسره ول دورې ګرځېدی وټلانو کې ګرځېدی چکرونه ول ډانسونه یې کتل او کانې یې خوړلې دا یې فیل ټاور ته ولاړې بچیان یې ورسره ول او هلته چې دی ګوره چیشې وخوړل بیا چې پاکستان ته رالی بیا ناجوړه سول زما خیال هاټ ډاګ یې خوړلی وی دا د سپي خوراک یې خوړلی وي که څه بلا یې خوړلی دا چیرې حلال شیان خوري هلته په وزیر اعظم شپ کې چې دی ولو نو په دا وزیر اعظم هاوس کې به لکه نالیده داسې ګرځېدی او راګرځېدی یو چا پوښتنه جنو کله ویلې ته ستا په وزیر اعظم شپ کې به دا وزیر اعظم هاوس کې کوم ځای دی خوښ دی ول زما بیډروم خوښ دی بیډروم دی خوښ دی ظالمه بیډروم کې خو وروره خفیه ادارې چې دی هغه ریکارډینګونه کوي نو ستا هم زما خیال یو کمزوري او ریکارډینګ ورسره دی نه دا سړی چې دی هغه نیب کرپشن یې هم کړی دی د یو ان جی اوز وایس آف بلوچستان جوړه کړې وله هغه د ظالم زو په دا ویډیو کې ته وایې چې زما یو زوی دی ستا یو زوی دی نو دلته نه بیا وایي چې تا ان جی اوز چې د زوی په نامه باندې جوړه کړې ده نو څنګه نه شرمیږي هلکه د کوچنی ماشوم زوی هم په دا سیاست کې استعمالی دا خو د بازۍ و دا ګلالۍ بازۍ و د سبق وړ دی ته یې په کرپشن په شیانو کې استعمالی هلته وایي زما یو زوی دی دلته نیپ والا وایي تا د زوی په نامه باندې چې دی ان جی اوز غلطه جوړه کړې ده رجسټریشن دی کړی دی نو که ستا یو زوی دی نه نو دلته ته د وزیر اعظم سره دلته میلاوی هلته فرانس ته بیایې نو بیا چې څوک خبرې پر وکړي بیا وایي زما پر زوی باندې څوک ګایېږي زوی خو دې خپله و تا ته وویلی چې زه چې سوشل میډیا خلاصه کړم همیشه د انوار الله کاکړ خلاف خبرې کیږي نو دا ستا زوی خپله تا ته دا خبره کړې ده دا د تا ویلی دی چې زما زوی ما ته دا وایي هلکه دا زوی چې دی هغه په سیاست په دا شیانو کې مه کوه لکه پلار چې تا ته وویلې چې په دا کلي کې ټکټر چلوه بزګري کوه کاشتکاري کوه دا مځکې آباد که علاقې آباد که ته ولاړې وروره د تور ګوټو چمچګیري دې شروع کړه دومره مخ ته ولاړې یو ظالم یو دشمن چې د افغانانو د پښتنو خلاف کم کارونه نه کول تا ځان ورته پیش کړي په خوشامد او چمچګیري کې او د دې کارونه دې وکړل هغه مو لکه ټیشي پیپر تس کړې وروره استعمال یې کړې او تس یې کړې اوس نو په لاره کې ولاړې او ټکټانو کې ولاړې او خلک پسخند ور باندې وي دا مستر بیم دی هر سړی چې دی هغه پسخند په وي انوار الله کاکړ چې دی خپل کلي ته کان میترزی ته هیڅ ترقي نه ده ورکړې سیاست چې دی هغه یې ګنده کوي د کوټې په یو هوټل کې دا دی ناست دی د کوټې یو هوټل والا ویلی ول دی 2000 روپۍ زما قرضداره دی نو خلک وایي نه اگر د کوټه ګایېږي تا در اوسه پورې دا پیسې چې دی هغه نه دي ورکړې نه په خپل انټرویو کې یو واره دا وایه چې
ما سرکاري خرچه باندې ډوډۍ خوړلې ده دغه ضروري دی دا د وزیر اعظم دپاره ضروري دی هلکه ته سرکاري په دا وطن کې خلک د وږي مري ته په سرکاري هوټل کې چې دی هغه په غټ سرکاري پیسو باندې په غټ هوټلانو کې چې دی هغه دغه پیسې ګارایې او ډوډۍ خورې حساب کتاب مطلب نسته جهاز استعمال که دورې ولاړ سه هلته ولاړ سه ګاډیانې استعمال که ګسه نه شرمېږي په یو ځاګي کې انټرویو کې ویلي زه زما زړه غواړي چې د 80 کالو سمه نو د یو ښه انجلۍ سره بیا واده وکړم مطلب د انجونو سره د سلپیانې او دا شیان میان اخی بس دغه دی چې دی هغه ستا ګزاره وله وخت دې تېرېږي ختم کېږي خو شوق چې دی هغه خواهش دی بالا کېږي نو دا انوار الله کاکړ چې دی دا په چمچهګیري کې یو لاین یې کراس کوي در حده زیاته چې دی هغه ولاړی مخ ته ولاړی د افغانانو باندې چې په پښتنو وطن کې په پاکستان کې دا وخت کم ظلم روان دی په هغه کې د انوار الله کاکړ د رګردو غټ لاس دی دا سړی یو منفي کردار ولو یو ظالم کردار ولو یو چمچهګیره کردار ولو دته باید چې ایوارډ ورکول سي د چمچهګیري ایوارډ ورکول سي دا سړی چې دی باید هر څوک یاد ساتي چې دا هغه ظالم ولو چې د افغانانو خلاف در پایه پورې د تورو ګوټو په چمچهګیري کې در پایه پورې دی استعمال سلو نو دوستانو ان شاء الله تعالی ستاسو په چوپړ کې به بیا د نوې ویډیو سره ستاسو خپل قربان نقیب قضیه حاضر سم زما یوټیوب چینل چې دی هغه خلک خوشي په واتس اپ کې یو بل تاسو ستاسو یو جان مننه ان شاء الله تعالی را روان وخت کې به زه اوس پر کرنٹ افیر باندې غږیږم ولې حالات سوکا بدلیږي نو زما ویډیو به ډیر زغرد ستاسو د مخ راځي کمنټ پر ورکړئ یو بل ته شیر کړئ ستاسو د مینې د اخلاص یو جان مننه د دې سره سم ستاسو قربان نقیب قضیه ته راکړئ اجازت د الله پامان اسلامي انقلاب زنده باد